راتلونکی شل اوریز نړیوال جام او پر ټکټونو یې د مینوالو هجوم. راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته د څه کم 3 میاشتې وخت په پاتې کېدلو سره د دغه جام د ټکټونو پلور د فبرورۍ په 22مه پیل شو. له همغه اولې ورځې راهیسې تر اوسه د هند د 2 لوبو د جون په 9 له پاکستان او 15 له کاناډا سره د لوبو ټکټونه ټول پلورل شوي دي. ځینې ټکټونه یو ځل بیا پلور ته وړاندې شوي چې له خپلې اصلي او لومړنۍ بیې څو چنده قیمته پلورل کیږي چې ځینې د سټاب هب او سیټ کیک په پلیټفارمونو کې ان تر 1.8 کروړه پلورل کیږي. د ټکټ عادي بیه لږ تر لږه $6 یا 490 روپۍ وه او تر ټولو ګران بیه ټکټ 3.148 روپۍ و، خو د هند د 2 لوبو د ټکټونو له پلور وروسته ان تر $100,000 ورسید. د ټکټونو د پلور ویبپاڼو کې د وی آی پی ټکټونو بیه تر څه باندې 3.15 لکه ده او د هند او پاکستان د لوبې تر ټولو ارزانه ټکټ دا مهال په سټاب هب کې 1.0 لکه دی او په سیټ کیک کې تر 1.8 کروړه روپۍ پورې دی. د ټکټونو د پلور تر ټولو لوی بازار ویاګوګو دی د مخې د لوبې تر ټولو ګران بیه ټکټ 50.15 لکه روپۍ دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د لوبې مینوال او لیدونکي ځکه ډیر دي چې دا دواړه لوبډلې له کرکټ ورهاخوا په سیاسي ډګر کې هم یو بل ته ګوته پرماشه دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال له لوبې خوند اخلي، په ځانګړې توګه کله چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي. په همدې حال کې د یادو دواړو هیوادونو ورهاخوا بیا د پاکستان او افغانستان لوبه هم په نړۍ کې دویم ډیر مینوال او لیدونکي لري. په ورته مهال د 2024 کال د شل اوریز نړیوال جام لپاره د افغانستان ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې پلان شوي، په داسې حال کې چې یاد جام د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره کیږي.